السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرته. حاجی صاحب محترمه، د الله کور ته چې ځې په تواضع او په عاجزي کې به یې، که باچا یې که ګدا یې، دا داسې ځای دی چې د باچاهانو او د شپنیانو او د ملنګیانو فرق ورپکښې نشته. باچا هم سپین کفن اغوستی وي، ملنګ او شپن هم سپین کفن اغوستی وي. باچا هم لڅې پښو سرتور سر، شپانه او ملنګ هم لڅې پښې او سرتور سر. دا هغه ځای دی چې د کبر او د فخر او د لویي څخه به خالي وي، په عاجزي به کې ګرځې. د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې اورېدلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي: من دخل مکه، که څوک مکې مکرمې ته داخل سو، په تواضع لله، تواضع یې کوله د الله دپاره، و آثره او مختاره یې کوي رضا د الله پر ټولو امورو باندې. نه هلته جنګ کوه، نه بدې خبرې کولې، نه ناروا کارونه کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي له دنیا څخه به نسي ولاړ، بلکې مغفور به ولاړ سي. چې له دنیا څخه رخصت اخي، مرګ ورته راځي، الله به دته د ټولو ګناهو عفو وکړي. نو حاجي صاحب محترمه، تواضع مختاره که، عاجزي مختاره که، سترګې دې د ندامت د پښیمانتیا په اوښکو باندې لندې وګرځوه. پر تېر ژوند پښیمانه سه، د آینده ژوند بندوبست شروع که. حدیث کنز العمال جلد 2 صفحه 210 کې روایت کړی دی، او د غرنګه بحر العمیق صفحه 1086 الباب العاشر فی دخول المکة وفي الطواف والسعی. نو تواضع د الله خوښ عمل دی. الله دې را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.